یا صنم که یا صمد. پخوا زمانه کې مشرک و چې تقریبا 80 کاله یې په شرک او بت پرستۍ کې تیر کړي وو. یو ورځ زوی مریض کیږي او ځي بتخانو ته. هر بت په یا صنم سره یادوي او د زوی لپاره شفا غواړي. یو ځل یې خوله خطا وځي، د یا صنم په ځای یا صمد وایي. الله تعالی د هغه آواز اوري او د هغه زوی ته شفا ورکوي. ملایکې د الله تعالی څخه پوښتنه کوي چې هغه صنم باله، صمد یې نه. نو الله تعالی ورته وایي چې دلته یوازې یو صمد شتون لري. نو الله تعالی چې د یو مشرک چې په خطا کې د الله تعالی څخه مرسته غواړي، د هغه مرسته کوي، د هغه مدد کوي، د هغه سوال قبلوي. نو آیا ستا چې مسلمان یې، کلمه دې ویلې، الله تعالی باندې ایمان راوړی، په دغه په رسول د ایمان راوړی ده، په کتابونو، په رسولانو، په ملایکو د ایمان راوړی او یو کامل مسلمان یې، نو ولې د خدای تعالی څخه غوښتنه نه کوې؟ د دې پر ځای چې یو ملا ته ورسې، د دې پر ځای چې قبرونو ته ورشې، د دې پر ځای چې په ډېرو ډاکټرانو وګرځې، یو ځل مخکې له دې چې هغوی ته ورشې د الله تعالی څخه وغواړه چې هغه عاجله او کامله شفا درته نصیب کړي. الله تعالی دې د اسلام ټولو پیروانانو ته عاجله او کامله شفا د نیک عمل د سرته رسولو خاطر ورکړي.